د نور د انکسار موضوع په زړه پورې مسله ده او له امله یې چې کوم پدیدې رامنځته کیږي موږ تاسې اکثرا هغه لیدلي هم دي. تاسو که کوم حالاتو کې متوجه سوي یاست، مثال په یو سطل کې یا په یو لوښي کې چې د اوبو ډک وي چې ورته وګورئ د دې ژوروالی لږ ښکاري، پام مو سوی دی ورته؟ او یا په ډېرو ګرمو ورځو کې د سړک باندې تاسو اوبه لیدلي چې ورغلي یاست هغه نه وي اوبه، او یا لمر په حقیقي توګه نه یي راختلی مګم وړانګې رارسېدلي چې دې ته وختي سهار وایي، او یا لمر کاملا پرېوتی وي مګم بیا یې هم وړانګې موجودې وي چې دې ته ناوخته ماښام ویل کېږي، او یا تاسې د باراني ورځو کې یو رنګه قوس چې په پښتو کې موږ تاسې ورته وایو شنه زرغونه تشکیل سوی یا رنګین کمان، دا ټول هغه مسایل دي چې د نور په انکسار باندې موږ تاسې دلایل تشریح کولی سو چې ولې داسې څه رامنځته کیږي. یا که تاسې په یو ګیلاس کې چې اوبه یو قلم پکې کښېږدي هغه مات ښکاري، متوجه سوي یاست ورته؟ او یا د مثال په ډول باندې که په یو ځای کې اوبه شفافې اوبه ولاړي دا کم ډبرې یا هر څه چې د اوبو لاندې موجود دي هغه موږ ته خپل په اصلي موقعیتو کې نه ښکاري، هغه یو څه پورته ښکاري. نو دا ټول عوامل دي د نور د انکسار. د نور انکسار په حقیقت کې دی څه؟ کله چې نور له یوه شفاف محیط څخه بل ته داخلیږي خپل په اصلي مسیر باندې حرکت نه کوي. تاسې داسې فرض وکئ دا د جلاوالي سطحه، یو اندازه مې دا خبره تېره ورځ هم درته تشریح کړې وه. د جلاوال د سطحې څخه زموږ مطلب څه دی؟ یو طرف ته یو محیط دی، بل طرف ته بل محیط دی. فرض وکئ مثال دا اوبه دا هوا یي، دلته د هوا مالیکولونه دي، دلته د اوبو. اوس دغه کومه سطحه ده ستاسې په نظر؟ دا د هوا مالیکولونه فرض وکئ هوا همداسې دوام لري د هوا مالیکولونه دي، دلته د هوا مالیکولونه خلاصیږي د اوبو مالیکولونه شروع کیږي. داسې ذهني داسې تصور وکئ چې دا د هوا مالیکولونه دي، دا نو هغه مالیکولونه دي چې دوی مقابل د اوبو د مالیکولونو ولاړ دي. هغه ځای کې داسې تصور وکئ چې دا هوا د دلته د هوا مالیکولونه خلاصیږي د اوبو مالیکولونه شروع کیږي، دا د دوی مالیکولونه چې داسې مخ په مخه ولاړ دي. دغه مستوي چې دا دواړې سطحې سره جدا کړلې چې یو طرف ته یو محیط دی بل طرف ته بل محیط دی، دغه خط ما تاسې دلته رسم کړی. دا نو داسې په نظر کې ونیسئ، لاندې یو شفاف محیط دی، لوړ بل شفاف محیط، او دې ته موږ تاسې د دې وروسته څه وایو؟ د جلاوالي سطحه. دې ته موږ تاسې دا لفظ کارو، د دوو شفاف محیطونو د جلاوالي سطحه. بس خلاصه یې لیکو د جلاوالي سطحه. دا د جلاوالي سطحه راله. د انعکاس په څیر باندې دلته موږ تاسې زاویهګانې د نارمل سره ګورو. نارمل پر سطحه باندې عمود دی. که چیرې زه تاسې دلته یو فرضي عمود خط رسم کړم، دې ته موږ تاسې وایو نارمل. دا یو شفاف محیط دی، دا بل. اوس په مجموع کې موږ تاسې کار کوو، دا کم شفاف محیط دی هر یو چې وي، شرط نه دی چې هوا ده که هر څه. دا کم شفاف محیط دی هر شفاف محیط چې وي. وړانګه راغله ولګېدل، داسې وړانګه دلته ولګېدل، دې ته وارده وړانګه وایو، او دا کومه زاویه چې د نارمل سره جوړه کړې ده د دې نوم به کښېږدو وارده زاویه. اوس نو دا داسې یعنې محیط دی چې نور په دې کې هم حرکت کولی سي. په انعکاس کې څنګه وو؟ هندارې څه ډول محیطونه وه؟ څه ډول سطحې دي هندارې؟ هندارې مقدرې سطحې دي، غیر شفاف، نور خو داخل نه سوی ورتلی. نو هغه د دې ځای څه منعکس کېدی، موږ د انعکاس پر موضوع باندې بحث کړی دی. اوس دا داسې یو محیط دی چې نور په دې کې هم داخلیږي، حرکت کوي، خو په کم مسیر چې دا نور را روان وي په هغه مسیر باندې دا خپل حرکت ته دوام نسي ورکولی. وګورئ دا د نور د حرکت لومړی مسیر دی. نو دا وړانګه داسې یعنې خپل مسیر ته تغییر ورکوي چې دې ته موږ تاسې بیا څه لفظ کاروو؟ د نارمل خوا ته ماتېدل. او دغه ټولې واقعې ته چې نور خپل د اصلي مسیر څخه راوښتی، دې ته موږ تاسې وایي د نور انکسار، ریفراکشن ورته وایي په انګلیسي کې. او دلته نو اوس چې کومه زاویه جوړه ده، ګورې دلته موږ تاسې منعکسه وړانګه نه لرو، دغه وړانګې ته څه لفظ کاروئ؟ منکسره وړانګه. نو د منکسره وړانګې او نارمل ترمنځ زاویه څو ده؟ آر. او د دې نوم به کښېږدو منکسره زاویه. وارده زاویه، منکسره زاویه. په انعکاس کې مو ویل وارده زاویه، منعکسه زاویه، دلته منکسره زاویه. په هغه کې د انعکاس یو قانون وارده او منعکسه دایم برابر وه، دلته وارده او منکسره برابر نه.
یو حالت کې برابري بیا هغه به م زه ولیکم وروسته به لږ بحث هم ورباندې وکړو. هر کله چې وارده صفر وي نو منکسره هم درته راځي صفر. پرته له دغه استثنایي حالته څخه وارده او منکسره دا یو له بل سره برابر نه دي. وارده او منکسره مساوي نه او دواړه پیښې ممکنې دي. کیدای سي وارده زاویه لویه وي تر منکسره زاویه، کیدای سي منکسره زاویه لویه وي تر وارده زاویه. نو دا بیا په یاد ولرئ که وارده لویه سوه تر منکسرې لکه دا زموږ تاسې رسم په کم حالت کې اول راته وایاست چې وړانګه ماتیږي. دغه وړانګه چې خپل د مسیر راواوښتل موږ وایو وړانګه کږه سوه، متوجه سوئ، یا ورته وایو ماته سوه. او دا د ماتېدلو پېښه هم چیرې رامنځته کېږي؟ بالکل د جلاوالي پر سطحه. بس وروسته نو بیا دا خبره نور وجود نه لري. پر همدغه ځای باندې مسیر بدل سو. وړانګه خپل په مسیر تلای نسی. متوجه سولئ؟ کله چې وړانګه خپل په مسیر ولا نړه وارده او منکسره برابر نه دي نو حتما په دې کې یو لوی راځي یو کوچنی راځي. که وارده زاویه لویه سوه تر منکسره هم انکسار واقع سوی، یعنی وړانګه په خپل مسیر نه ده راغلې، خپل د مسیر څخه اوښتې. او که منکسره لویه سوه تر واردې هم وړانګه خپل د مسیر څخه اوښتې ده. خو کله چې وارده تر منکسره لویه وي لکه دا زموږ تاسې رسم دې ته موږ وایو د نارمل خواته ماتېدل. دا بیا موږ تاسې په راتلونکي مبحثو کې کارو دا لفظ او ټول باید په پوه سي. دې ته څه وایو؟ د نارمل خواته ماتېدل. د نارمل خواته ماتېدل دا حالت سو. دا نو بیا کم حالت دی؟ دا دی زه اوس درته رسم کم چې دا څنګه حالت وي. دا یې نارمل، دا نو د جلاوالي سطحه اوس تاسو په بلد یاست. دا نارمل وړانګه راله داسې ولګېدل، دې زاویې ته څه ووایو؟ وارده. دا خپل په مسیر همداسې تلای نسي. چې خپل په مسیر نسي تلای څنګه کوي؟ داسې ماتېږي. یعنې دواړه رقمه ماتېدل ممکن دي. ام خپل د مسیر څخه د نارمل طرف ته مات سي، ام خپل د اصلي مسیر په پرتله د نارمل څخه لیرې طرف ته مات سي. اوس دلته دا ټوله زاویه څه شي راله؟ منکسره. منکسره خو موږ د منکسره وړانګې او نارمل ترمنځ ګورو. اوس دا حالت ځینې جوړ سو که نه؟ دا کم حالت دی؟ له نارمل څخه بالکل له نارمل څخه لرې خواته ماتېدل. away from normal دی دا. ښه په دې باندې خو موږ تاسو پوه سولو چې وړانګه خپل په اصلي مسیر تلای نسي. دا خبره قطعي ده. د نارمل خواته هم د ماتېدلو امکان شته او د نارمل څخه د لیرې خواته ماتېدلو امکان هم شته. اوس به دا زده کوي چې دغه پیښه څه وخت راځي او هغه پیښه څه وخت راځي. ځینې اصطلاحګانې زده کوي. ګوري دغه خط چې ما رسم کړی د دې یو طرف ته یو محیط دی بل طرف ته بل محیط دی که نه؟ هغه محیط چې وارده وړانګه پکښې ده دې ته موږ تاسې دایما د دې وروسته څه وایو؟ لومړی محیط. د دې نوم رالی لومړی محیط. او هغه محیط چې وارده وړانګه پکښې ده هغه ته موږ تاسې وایو لومړی محیط. لومړی محیط. هغه محیط چې منکسره وړانګه پکښې ده هغه ته به کم نوم د دې وروسته وکاروئ؟ دوهم محیط. نو د لومړي و دوهم لفظ موږ تاسې زده کوي. اوس ورته لومړی معلوم سو کم محیط ته وایو او دوهم هم معلوم سو دوهم محیط. دا یې دوهم محیط. صحیح ده؟ دا مطلب هم ما تاسو ته یو اندازه ویلي وې پلای بیا درته تکراروم. ولې نور په خپل اصلي مسیر نسي تلای؟ یا د نارمل خواته ماتېږي یا د نارمل څه لیرې خواته ماتېږي؟ د نور په سرعت کې د تغییر له وجې. نو د انکسار اصلي عامل څه دی؟ د نور په سرعت کې بدلون. او نور په ټولو محیطونو کې یو شان سرعت نه لري. فرض وکړئ دا دوه مختلف محیطونه دي، اما د مثال په توګه دا دوه مختلف محیطونه دي خو نور په دواړو کې یو شان سرعت ولري. نو تاسې به د انکسار پیښه ونه وینئ. یعنې که د نور سرعت تغییر ونه کړي انکسار هیڅکله نه رامنځته کېږي. دا انکسار وجه یې څه ده چې رامنځته سوی دی؟ د نور په سرعت کې تغییرات. ښه د نور په سرعت کې تغییر. اوس نو کم سرعت چې دلته نور ولري په دې محیط کې که زه نوم ورته ورکړمه V1
او کم سرعت چې نور په دې محیط کې لري زه نوم ورته ورکړم V2. حتما V1 او V2 یو له بل سره څه شي دي؟ مختلف دي. حتما په دې دواړو کې توپیر دی. زه وایم V1 برابر نه دی له V2 سره. تاسې د دې خبرې استدلال څنګه کولی شئ چې V1 او V2 برابر نه دي؟ موږ څه وایي؟ که برابر وای انکسار نه واقع کېدی. دا چې اوس برابر نه دي نو ځکه څه شي رامنځته سوی؟ انکسار. چې برابر نه بیا دا خبره راځي لوی کم یو دی کوچنی کم یو دی. نو اوس دا خبره زده کوي هر کله چې وړانګه د نارمل خواته ماته سوه حتما په هغه محیط کې د نور سرعت کم سوی دی. تشخیص مو زده کوئ څنګه معلوموي چې د نور سرعت ډیر سو که کم سو؟ که وړانګه د نارمل خواته ماته سوه نو د نور سرعت په هغه محیط کې کم سوی دی. نو دلته V1 لوی دی تر V2. او که وړانګه د نارمل څخه لیرې خواته ماته سوه په دې محیط کې د نور سرعت ته V1 وایم او په دې محیط کې د نور سرعت ته V2. که وړانګه د نارمل څخه لیرې خواته ماته سوه نو حتما V2 لوی دی تر V1. ګورې زه اوس دلته دا څو خبرې یو له بل سره ارتباط ورکوم بیا په دې کې چې هره خبره موږ اورېدل دا دوه نور مطالب ځینې ترلاسه کوو. اوس موږ تاسې کومه خبره زده کړه؟ که وړانګه د نارمل خواته ماته سوه نو سرعت په هغه محیط کې کم دی نظر هغه بل ته. او که د نارمل څخه لیرې خواته ماته سوه سرعت په هغه محیط کې زیات دی نظر هغه بل ته. اوس ما کومې دوې خبرې سره ربط ورکړې؟ د نارمل خواته ماتېدل د نارمل څخه لیرې خواته ماتېدل د نور د سرعتونو سره. متوجه سولئ؟ ښه. اوس نو په هر محیط کې چې د نور سرعت کم وي هماغه ته موږ تاسې غلیظ ویلی وو. ما تاسې ول دا د کثافت پورې تړاو نه لري. غلیظ څخه زموږ مطلب څه دی؟ د نور نه پرته د غلیظ څخه مطلب دا چې په هغه کې کثافت پورته دی. د نور په فزیک کې چې کله موږ تاسې وایي چې د محیط غلظت دلته زموږ تاسې هدف د هغه د کثافت څخه نه دی. زموږ تاسې هدف د څه څخه دی؟ چې د نور سرعت پکښې کې کم سوی دی. او څومره چې ډیر کم سي موږ هغه ته څه وایو؟ هغه ډیر غلیظ دی. اوس نو دلته د نور سرعت کم سو نو دا محیط عبارت د څه څخه رالی؟ دا لاندې محیط غلیظ دی. او دا محیط چې د نور سرعت نظر ده ته پکښې زیات نو دا څه رالی؟ رقیق دی. رقیق. دلته وګورئ د نور سرعت زیات سو که کم سو نظر اولی محیط ته؟ زیات سو. نو دا محیط څه دی؟ دا د جلاوالي سطح. دا محیط څه سو؟ رقیق. او دا محیط څه سو؟ غلیظ. اوس ګوري درې خبرې دي درې سره یو له بل سره ارتباط ورکو او کله چې بیا موږ په دې کې یوه خبرې ته لاسرسی پیدا کوي دوې نتیجې خپله ځینې اخلو. که د نارمل خواته ماته سوه وړانګه نو په هغه محیط کې حتما د نور سرعت ډیر کم سوی دی او هغه محیط ته موږ څه وایي؟ غلیظ. که د نارمل درې خبرې سوې که د نارمل څخه لیرې خواته ماته سوه وړانګه نو حتما د نور سرعت په هغه محیط کې زیات دی او داسې محیط ته وایو رقیق. وایي د نارمل خواته و لیرې خواته ماتېدل غلظت و رقت د نور د سرعت مسله. اوس درې سره تاسې یو له بل سره ارتباط ورکولی سئ. نو اوس مو یو ښه جمله جوړه کړه. هغه وخت به وړانګه د نارمل خواته ماته سي چې له رقیق څخه غلیظ ته ولاړه سي او هغه وخت به د نارمل څخه لیرې خواته ماته سي چې له غلیظ څخه رقیق ته ولاړه سي. او موږ غلیظ هغه ته وایو چې د نور سرعت په هغه کې کم وي. رقیق هغه ته وایو چې د نور سرعت په هغه کې زیات وي. نو د نور سرعت تر ټولو ډیر په هوایه خلا کې دی. نو تر ټولو ډیر رقیق هوایه خلا ده. نو د هوایه خلا څخه چې وړانګه هر محیط ته ولاړه سي هغه به کوم طرف ته ماتیږي؟ د نارمل طرف ته. ځکه نظر هوا خلا ته بل هر محیط چې ته په نظر کې ونیسي هغه به څه هغه به غلیظ وي. متوجه کیږئ مسلې ته؟ ښه. اوس نو دا خبره هم در سره زده کوي. وړانګه ماتیږي چې له یو محیط څخه بل محیط ته ځي؟ خو دا د ماتېدلو کار د کوم محیط مربوط وي؟ د دوهم. نو وړانګه څوک ماتوي؟ دا هم د دوهم محیط مربوط وي دا کړنه. اوس نو چې څومره د دوهم محیط غلظت ډیر وي هغومره ډیره د نارمل خواته ماتوي او څومره چې د دوهم محیط رقیق وي نظر هغه ته هغومره بیا لیرې ماتوي. متوجه کیږئ دې مسلې ته؟ یعنی د ماتېدلو وظیفه د چا په لاس کې وي؟ د دوهم محیط. او دا خبره منطقي هم ده. ته دا محیط هیڅ مه لره دغه وړانګه هیڅ کله نه ماتېدل خو دا د دوهم محیط سهم و په دې کړنې کې چې هغه رالی او وړانګه یې څنګه کړه؟ وړانګه یې ماته کړه. تاسو اوس په دې پوه شولئ چې کیدای سي وړانګه د نارمل طرف ته ماته سي او یا هم وړانګه د نارمل څخه لیرې طرف ته ماته سي. څه وخت د نارمل خواته ماتېږي؟ موږ په غلیظ محیط کې د نارمل خواته په غلیظ محیط کې یعنی د رقیق څخه باید غلیظ ته راسي
او که د غلیظ څخه رقیقته راله د نارمل څخه لیرې خواته ماتېږي. دومره چې ستاسو په یاد چې د نارمل خواته ماته سوه که لیرې خواته، نور نو خو بیا زاویې ستاسو په یاد د نارمل څه لیرې خو منکسره لویېږي که نه؟ د نارمل څخه چې لیرې ماته سي منکسره څه شي راله؟ لویه. د نارمل طرف ته چې ماته سي منکسره کوچنی. ګوري دغه زاویه چې څومره دا خپل د اصلي مسیر څخه دا وړانګه راڅرخېدلې ده، انحراف یې کړی، دغې زاویې ته بیا موږ تاسې وایو د انحراف زاویه. په ډي باندې یې ښکاره کوو. اوس په دې حالت کې تاسې وګورئ دا ډي و آر چې جمع کوي دا د آی سره متقابل براس راځي که نه؟ دا ټوله زاویه. نو دلته آر د ډي په اندازه تر آی کوچنی ده. دلته وګورئ دلته دا زاویه څه شي راغله؟ ډي. چې څومره دا خپل د اصلي مسیر څخه تغییر کوي هغومره ته موږ څه وایو؟ ډي. ګورئ دلته کم طرف ته انحراف کړی؟ لیرې طرف ته. دلته کم طرف ته انحراف کړی؟ نږدې طرف ته. دلته وګورئ آر څومره دی؟ دغه ډي و آی چې ټول سره جمع کوي آر جوړیږي. دلته آر د ډي په اندازه زیات دی تر آی، دلته آر د ډي په اندازه کم دی تر آی. نو د دواړو حالات ممکن دي. او هغه کوم استثنایي حالت دی چې انکسار نه پکښې کې رامنځته کیږي. بلکل کله چې وړانګه عموداً پر سطحه باندې ولګېدل، دا د جلاوالي سطحه ده، عموداً پر سطحه ولګېدل، موږ خو زاویه د نارمل سره ګورو، نو آی مساوي په څو رالی؟ 0 درجې. دلته به نور داخل سي دی بل محیط ته، په سرعت کې به هم تغییر راسي، په ټولو مشخصاتو کې تغییر راځي. دا د څپې امپلیتود تغییر کوي و سرعت تغییر کوي، پرته له فریکونسۍ څخه چې موږ په میخانیکي څپې کې دا مسله ویلې، هر څه تغییر کوي خو انکسار نه رامنځته کیږي. په دې حالت کې به منکسره زاویه هم څه ورته وایي؟ 0 درجې. یا څه وایي؟ اصلا انکسار سته نه. نو د انکسار دپاره باید زاویه څه وي؟ خلاف 0.